او آزاد ملکونه دي دا تر 50 دي چې کلمه وایي او آزاد ملکونه دي. علامه اقبال دا شعر ووایه لیکن ستاسو د دنیا لوټمارانو مخه راوکړه یورپ وږي دا ډېر وږي خلک دا فرنګي فرانسیسي شي نه درلود جرمنیان جنګیان خلک مخه یې راوکړه دا لوی هندوستان دی په یاد کې ونیو ګرد اسلام چاته په رومو خپل بچیان دا یا فرنګي ونیوئ یا فرانسیسي ونیوئ فلسطین یې ونیوئ مدینه شریفه یې ونیوله کعبه شریفه یې ونیوله ګرد ایران یې ونیوئ ګرد تیمورشاه یې ونیوله ګرد هندوستان یې ونیوئ دا لوی چین جاپان ونیوئ صرف دوه د خدای ته نږدې بلاولي تکړه خدای ته نه بلاولي کېږي ښاغلي خلک دوه قومونه یو ترکان یو دا شمېره پښتانه وچ ورته ودرېدل چې ولاکه راشي یو ترکان یو دا پښتانه نو د علامه اقبال شعر بیا بل دی وایي علامه اقبال د بل فارسي کې وایي دا بر اعظم دی په دې کې چین دی هندوستان دی سعودي عرب دی مصر دی موږ دا ګرد بیت ایشیا وایي علامه اقبال وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر دل است از کشادی او کشاد آسیا از فسادی او فساد آسیا. علامه اقبال وایي که دا ګرد ایشیا ته یو انساني جسم وبولې کلمت یې وبولې نو افغان د دې زړه دی. اقبال وایي افغان د دې زړه دی د ګرد ایشیا از فساد او فساد ایشیا که په دې کې فساد و ګرد ایشیا به فساد اخته او کدی پر قرار و ګرد دنیا پر قرار نن د علامه اقبال اپیشنګوي دا 100% کې رښتیا ده 50 کال کېږي افغان په تکلیف دي ګرد ایشیا ورسته ګرد ایشیا په تکلیف موږ څه غواړو موږ پښتانه وایو چې موږ پښتانه ته د دنیا په نقشه کې هغه زور ځای موږ غواړو چې دا ملک موږ ساتلی وي دا سیمه موږ ساتلې دا موږ غواړو دا زموږ حق دی د دې دپاره د مړونو تنظیم غواړي د مړونو کمبله وودل غواړي چې په کومه ورځ خپله کمبله وودله تبلیغ به هم کوو فلانا به هم کوو فلانا به هم کوو لمونځونه او دسونه به هم یې جنګونه منګونه نه کوو د دې دپاره پښتونخوا ملي پارټي دا ډېره د خدای فضل دی په خدای زه ته چې درې ګونې دغه ونو دی لالل درې ګونې تمباکو چې د ډاکټر صاحب هغه دوی تلای چې د نظام د نور انسانان انتظار ورته وسکري نه کوي چې دنیا جان راکیچان دنیا جان سکینان دنیا جان توپونه راواخې دغه نبات خلک نه ول لکه د دې دنیا څوک ونیسته دا مشران د ناست دي نواب صاحب پکښې د ګډ ناست دي په دې کې د پښتانه د هر هېر خلک ناست دا دغه صفت پر خلکو لګېږي لکه هغه پیري دي چې ولا حول ولا قوة الا بالله دا صفت پر لګېږي چې اوس زموږ د ګردو ټوپک په څنګ وایي دوی خوشحاله چې هغه بغاوت یې کړی دی راځي چې ټلیفون وکړو راځي چې وړي تا چې تو سره نږدې کېږي خاصه مې فضلیت خاص دا زموږ موږ د لموږو هلته یې ډوله به دا جوړ کړو چې ویل په دغه کې خلک یې ګټې کوي موټران ورکړي پیسې ورکړي روپۍ ورکړي بله یې شروع کړي دا د غم پښتونخوا ده دا د غم نواز صاحب چې دا موږ ګټ نه کوي داسې لپاره پر دوی دا بده ده نوره دا ده دا د خدای نظر نه اوري خدای دې خیر پېښوي موږ ځان د قومو میاشت یې نه همیشه یوازې سړی سپین ږیري خو نه وو خو یو قسم وو دغه خپل پښتانه وکړي یو سړی راغی شيت قربان فخر قرباني شيت شيت والله خير دي
مهرباني 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 يا ابو يلا جماعه صاحب والله مو خوشحال بخیر دی جوړاس الحمدلله. سلامونه قدرمنو، دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ومه کانګره نن په ساینس کالج کې شروع ده. نن 19 تاریخ دی، سبا به 20 تاریخ وي. نن هم دا روانه ده، سبا به هم روانه وي. دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خپل مینې چې کوم مسایل دي په دې کې به ووټینګ کېږي، په دې کې به نوې کابینه جوړیږي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومې مسلې دي، مشکلات دي، د دغه کانګرې له لارې به دا حل کېږي. نو دا کانګره روانه ده. نن 19 تاریخ دی، سبا چې دی 20 تاریخ دی، سبا به هم دا روانه وي او په دې کې ګڼ شمېر په ډېر تعداد دلته خلکو شرکت کړی دی. تاسې وینئ حال ډک دی. Aleyküm.